پښتون پښتون له خپل ژبني نامو پښتو سره ګډه ریښه لري او دا چې پښتو یوه ساکي ژبه ګڼل شوې نو دغه راز پښتون هم د دغې ژبې د ویونکي په توګه له سکه یا ساکي ټبر سره اړوند بلل کېږي. د پښتنو د پښتون نامه ورهاخوا د پټان او روهیله نومونه هم پښتنو ته د هندي ژبو لخوا کارول شوي دي چې معنا یې غرنی دی. پر پښتون، پټان، روهیله، سربیره د پښتنو لپاره د اوغان او سلیماني نومونه هم کارېدلي چې اوغان بیا د افغان اوښتې بڼه ده چې دا هم د نورو لخوا پښتنو ته کارول شوی او سلیماني بیا د عربو لخوا په نارسمي توګه پښتنو ته کارول کېږي چې لامل یې د پښتنو میشتېدنه په سلیمان یا کسي غره کې ده.